دا د حسب او د نسب خبرې وروسته کوو. اول انسان شه د مذهب خبرې وروسته کوو. اول راځه چې د انسان د حق خبره وکړو. رب خو مو یو دی، بیا د رب خبره وروسته کوو. او د پښتو ژبې هنرمند ژوند دې څنګه تیریږي، د پښتو ژبې په ادب خبره وروسته کوو. او زمونږ د کلو ګودرونه وایه چا وران کړل، په سوځېدلي هر مکتب خبرې وروسته کوو. او اول یې نښې د کرم زما په مخ وګوره، د هغه سترګو د غضب خبرې وروسته کوو. او صنمه امن به مو بیا د لاسه لرې لاړ وي، که د جنګونو په سبب خبرې وروسته کوو.